السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله ټول به جوړ او روغ یاست. زموږ ورځ د نن ورځې د مایکروسافټ ورډ پروګرام د 14 درس موضوع به بیا هم ټیبل وي او موږ تاسو به ټیبل تنظیمات ترسره کوو. لومړی به راسو موږ تاسو به ټیبل رسم کوو. کله چې ټیبل رسم شو نو لومړی موږ تاسو دلته ټیبل ډیزاین لرو چې ټیبل د ډیزاین اړوند تنظیمات په شکل ترسره کیږي. موږ تاسو به راسو د ټول اول بل ته ټیبل ته یو ډیزاین انتخاب کوو ترڅو پر بیا په اسانۍ سره استفاده ځنې وکړو. ډیزاین مو انتخاب کړئ. اوس راځو لومړی موږ تاسو ته هیډر را لیکل دي که چیرې ټیک مارک نو هیډر را به د نورو سره فرق لري او که نه ټیک مارک نو نه به لري. موږ داسې کله ټیک مارک ایسته کړو نو هیډر را دغسې ساده حالت ته راغله او که بیرته ټیک مارک ولګوو نو هیډر را به له نورو سره فرق پیدا کړي او په یو جلا شکل کې به وسي. همدارنګه ټوټل را هم که چیرې انتخاب یې ټوټل را به له نورو سره فرق ولري او که نه انتخاب بیا به له نورو راګانو سره فرق نه لري. بینډډ را که چیرې انتخاب یې راګانې به خپل منځ کې یو له بل سره فرق ولري. د عادي راګانې چې دی یوه را په تیز رنګ کې ده فرض کړه بله را په خپ رنګ کې ده یا ممکن دغه د راګانو بارډر ورته ورکړي یا بل یو فرق ورکړي خو راګانې په خپل منځ کې یو له بل سره یو څه فرق لري. فرض کالم که چیرې انتخاب وي نو لومړی کالم به له نورو کالمونو سره فرق ولري. داسې جدول پر انګلیسي لیول جوړ لومړی کالم یې چپه لاسته ده او که پښتو لیول جوړ لومړی کالم به راسته لاسته وي. کله چې ټیک مارک لومړی کالم به له نورو سره فرق ولري او که نه ټیک مارک بیا فرق نه لري. لاست کالم که چیرې انتخاب وي تر ټولو وروستی کالم به له نورو سره فرق ولري یا به نه لري. همدارنګه بینډډ کالم دی که چیرې انتخاب وي نو کالمونه به یو له بل سره فرق ولري. تاسو اوس در معلومیږي یو کالم تیز رنګ لري او بل کالم بیا خف رنګ لري چې هر رقم تاسو غواړئ په هغه اندازه باندې استفاده ځینې کولی شئ. ټیبل سټایل دلته موږ تاسو ډولونه لرو سټایلونه لرو. کوم ډول سټایل چې مو ټیبل خوښ همغه سټایل به انتخاب کړئ. که مو چیرې نه خوښ نو موډیفای سټایل هم لرو. دلته موږ تاسو کولی شئ په دې سټایل کې تغییر راولو. د سټایل ټول تنظیمات دي خط دي څنګه خط دي د خطه اندازه د بولډ او ایټالیک و همغه موضوعات چې موږ تاسو په هم ټیپ کې ویلي وو. صرف دلته یوازې د ټیبل لپاره کار کوي او هلته د ټول ورډ لپاره کار کوي. د بارډر ډول یې دی د بارډر اندازې دي همدارنګه د بارډر رنګونه یې دي او د بارډر چې بارډر د کم طرفونو ته راسي. همدارنګه دلته جدول رنګ د کم رنګ تاسو غواړئ ورته انتخاب کړئ نو هغه رنګ انتخاب کړئ. هغه رنګ به ورسره انتخاب شي او هغه رنګ به ورته راسي. کلیر کې موږ تاسو کولی شئ د ډیزاین له منځه یوسئ. کله چې کلیر کړو مکمل به ټول ډیزاین له منځه ولاړ شي. په نیو ټیبل سټایل کې موږ تاسو کولی شئ نوی سټایل جوړ کړو. کله چې راغله بیا همغسې تنظیمات ترسره کوو. کوم ډول تنظیمات چې مو خوښ وو همغه تنظیمات به ترسره کوي. په اسانۍ سره تاسو کولی شئ د خطه ډولونه د خطه اندازې همدارنګه رنګ ټول شیان ورته بدل کړئ. کله چې مو انتخاب کړو نو بیا به اوکې کوئ. تاسو په اتومات شکل سره جدول جوړ شي. اونلی ان دیس ډاکومنټ کې انتخاب یوازې په دغه ډاکومنټ کې درته جوړیږي او که نیو ډاکومنټ انتخاب وي نو بیا هر ډاکومنټ ته راخلاص کړئ په همغه ډاکومنټ کې تاسو ته جوړیږي همغه ډاکومنټ کې تاسو ته راځي. موږ تاسو به یو څه تغییر پکښې کې راولو او اوکې به کړو. کله چې مو اوکې کړئ نو جدول په همغه شکل باندې جوړ شي. اوس چې کله تاسو دا سټایل راخلاص کړئ نو په سر کې هغه زموږ ستاسو سټایل اوس چې مو جوړ کړئ هغه سټایل وي او دلته به تاسو ته ښودل کېږي. په شیډینګ کې موږ تاسو کولی شئ کومې خانې چې مو انتخاب کړي دي هغو خانو ته رنګ ورکوو. هغو خانو بیا له نورو خانو سره فرق وي او کوم رنګ چې موږ ورته انتخاب کړی دغه رنګ وي. که چیرې نو کلر انتخاب کړو بیا به بیخي رنګ دی او په مور کلر کې موږ تاسو کولی شئ په خپله خوښه کوم رنګونه چې مو خوښ نو پر هغه باندې به کلیک وکړو او اوکې به وکړو همغه رنګونه به ورته راسي او ورته انتخاب به شي. بارډر کې موږ تاسو کولی د جدول لپاره د بارډر ډیزاین انتخاب کړو. کوم ډول بارډر چې مو خوښ هغه به انتخاب کړئ. اوس تاسو غواړئ پر همغه ساحه به بارډر رسم کړئ تر څو پورې پر هغه ساحه کې بیا بارډر درته رسم شي. هره ساحه چې تاسو خوښ وي همغه ساحه باندې کرښې راکش کړئ هغه ساحه کې به بارډر درته رسم شي. هر بارډر څلور ډیزاینونه څخه تاسو غواړئ. فرض کړئ زه دا بارډر غواړم نو اوس مې انتخاب کړه. اوس څنګه رسموم همغسې راته رسمیږي. که چیرې ته غواړئ چې د مخکې بارډر ورکړی دغه رقم بارډر ورکړي نو بیا راسه بارډر سمپلر ته اوس چې ته پر هر بارډر باندې کلیک وکړې نور جدول به بیا هغه رقم بارډر راخلي. زه پر دې بارډر باندې کلیک کوم. کله چې مې کلیک وکړئ اوس چې کله زه دا بارډر رسموم نو بارډر به په همغه شکل کې راته رسمیږي. که چیرې نه غواړئ چې بارډر دا رقم رسم کړئ نو بیا صرف خپل جدول ټول انتخاب کړئ او په اسانۍ سره راسي. دلته بارډر له بارډر لارې هر طرف ته تاسو وغواړئ څونه اندازې ته وغواړئ همغسې تاسې بارډر ورته ورکولی شئ. موږ تاسو دلته د بارډر ډیزاینونه لرو. هر ډیزاین چې مو خوښ وي همغه ډیزاین به ورته انتخاب کړئ او له هغه وروسته ډیزاین وروسته موږ تاسې اندازې لرو چې اندازې هم ورته ورکولی شو. ډبل والی د اندازې دي په کوم ډول چې مو خوښ وي هغه به ورته انتخاب کړئ. پین کلر کې موږ تاسو کولی شو بارډر ته رنګ ورکړو. کوم ډول رنګ چې مو خوښ نو همغه رنګ به انتخاب کړئ تر څو پرې هغه رنګ ورته راسي. اوس که مو یو بارډر رسموئ نو تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې یې رسم هم کړئ او که مو رسموئ نه نو راسي دلته بارډرز ته په بارډرز کې بټن بارډرز به تر ټولو لاندې بارډر ته ورکړي. ټاپ په لوړ بارډر ورکړي. لیفټ په چپه طرف رایټ په راسته طرف ته ورکړي. نو بارډر به یو طرف ته هم بارډر نه ورکړي ټول به ایسته کړي.
آل بارډر به ټولو ته بارډر ورکړي او آوټ ساید بارډر به یوازې خارجي بارډر ورکړي، داخلي به نه وي. ان ساید به یوازې داخلي بارډر وي، خارجي به نه وي. اوس تر ان ساید هوریزنټل به یوازې داخلي بارډر وي، هغه به د ساره لیکي پکښې کېږي یا د راګانو لیکي وي. او ان ساید ورټیکل به بیا داخلي بارډر وي خو یوازې د کالمونو لیکي پکښې کېږي. زه به لومړی راسم دا به نو بارډر کړم تر څو دا نورې لیکي یې له منځه ولاړې شي او بیا تاسو پکښې کې ګنګس نه شئ. اوس تاسو ورته ګورئ یوازې د راګانو لیکي دي او په دې ځای کې تاسو ورته ګورئ یوازې د کالمونو لیکي دي. همداسې له یوې خوا څخه خانه قید کېږي او له بلې خوا څخه خانه قید کېږي. کوم رقم چې مو خوښ وي هغه به ورته انتخاب کړئ. هوریزنټل لاین دا د خانې په داخل کې یو لیکه ورته ورکوي چې بیا به د هرې خانه چې تا انتخاب کړې ده د هغې خانې په داخل کې به تاسو ته یو لیکه درکول شوي. ډرا ټیبل کې موږ تاسو کولی شئ ټیبل رسم کوو. مخکینۍ موضوع ده. اوس بیا هم که پر دې ټیبل باندې کوم څه رسموي نو ته کولی شئ ډرا ټیبل له لارې دلته په اسانۍ سره دا رسم کړي. ویو ګریډ لاین که چیرې موږ تاسو راسو دا جدول ټول انتخاب کوو او دې ته نو بارډر انتخاب کوو نو په ګریډ لاین کې بیا موږ تاسو ته جالۍ ښودل کېږي. موږ نو بارډر انتخاب کړي ته په جدول کې یو شی هم نه راته ښودل کېږي. خو که موږ غواړو چې دا دې راته وښودل شي نو ویو ګریډ لاین به ورته کلیک کوو. اوس به موږ تاسو ته دلته جالۍ ښودل کېږي. دا جالۍ چاپېږي نه، یوازې دلته په کمپیوټر کې راته ښودل کېږي. بارډر ان شیډینګ به راخلاص کړو. دلته موږ تاسو هماغه تکراري تنظیمات ترسره کولی شئ. کوم ډول بارډر چې دې خوښ شي هماغه بارډر به ورته انتخاب کړئ. دلته موږ تاسو د بارډر لپاره رنګونه انتخابولی شئ او دلته ورته اندازه انتخابولی شئ ډبلوالی دې څونه وي. کوم طرف ته بارډر غواړئ هماغه ټاپ و، میډل و، انساید و، لیفټ و، رایټ و، دا ټول ډولونه پکښې کېږي. هر طرف ته چې خوښ هغه به انتخاب کړئ او اوکې به کړئ. تا ته په هماغه شکل سره بارډر جوړ شي. که غواړئ چې بیرته بارډر رسم کړئ د کلمه له لارې نه بیا دلته بارډر پینټر ورباندې کلیک کوئ. اوس بیرته تا ته هغه د رسامۍ نښان چې کوم هغه په لاس درکړي او کوم ډول بارډر چې ته غواړې هغه به سره رسم کړي. ملګرو ویډیو مو تر همدې ځایه او تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.